که یو انسان ډیر هم ګناهګار وي، ډیر زیات ګناهونه یې کړي، خدای به د الله جل جلاله د رحمت نه ناامیده کیږي نه، ځکه د الله جل جلاله رحمت ډیر زیات دی. کله چې یو انسان په اخلاص سره الله جل جلاله ته توبه وباسي، په ګناه باندې پښیمانتیا ښکاره کړي، په اخلاص سره توبه وباسي او بیا د هغه ګناه نه کولو اراده وکړي، نو الله جل جلاله په دې عمل باندې ډیر خوشحالیږي او الله تعالی دغه انسان ته ګناهونه معاف کوي. الله جل جلاله قرآن عظیم الشان کې فرمایي ان الله يحب التوابین، بشک الله تعالی توبه کوونکو خلکو سره محبت کوي. کوم انسان چې توبه وباسي، الله نه معافي وغواړي، توبه وباسي، دغه انسان سره الله جل جلاله محبت کوي او الله تعالی دغه انسان نه راضي کیږي. د مثال داسې دی لکه یو سړی وي او هغه یو میدان کې، یو دشته کې وي، یو صحرا کې وي او هغه میدان، هغه صحرا کې نه بوټی وي، نه ګیا وي، خشک میدان وي، ریګستان وي. په هغې کې د سره یو سورلي وي، په هغې باندې د طعام هم وي او اوبه هم وي. بیا دی اوده شي او چې کله راپاسي نو هغه سورلي تلي نه وي، نو دی ډېر زیات خفه شي او دغه انسان دا ووایي چې زه خو به اوس د صحرا کې خو طعام نشته، بوټي نشته، اوبه نشته، بس زه خو به اوس هسې مړ کېږم. نو دی یو ځای ته راشي، هلته دی سملي او خپل لاس باندې سر کښیږدي او دی انتظار کوي چې بس د مرګ انتظار کوي چې زه به مړ کېږم. دغه وخت کې دی اوده شي او بیا چې کله دی راپاسي نو دی ګوري چې د ده هغه سورلي بیا راغلی، هغه طعام هم په هغه سورلۍ باندې موجود وي او اوبه هم موجودې وي. نو دغه انسان چې کم انسان ته دا سورلي میلو شوه، دی به څومره خوشحالي، څومره د خوشحالۍ هغه احساس به کوي، ځکه د ده زندګي بچوه. نو د انسان چې څومره خوشحالي محسوسوي، د دې نه زیات الله تعالی خوشحالیږي چې کله یو بنده په اخلاص سره الله جل جلاله ته توبه وباسي. که یو انسان څومره هم نافرمانیانې کړي، زندګي په ګناهونو کې تېره کړي، خو چې کله دی په اخلاص سره الله سبحانه وتعالی ته توبه وباسي، الله تعالی دغه انسان توبه قبلوي او محبت ورسره کوي او انعامات ورکوي. دنیا کې انعامات ورکوي، نعمتونه ورکوي او آخرت کې هم نعمتونه ورکوي او بیا د آخرت نعمتونه ډېر اعلی او ډېر اوچت دي.